د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تکړه لوبغاړی سچن ټنډولکر ویلي چې په خپل لوبیز ژوند کې 2 ارمانونه درلودل چې هغه ته له هڅو سره بیا هم ونه رسید. د ټنډولکر لومړی ارمان: زه 2 ارمانه لرم. لومړی دا چې هیڅکله مې د هندي سنیل گواسکر سره لوبه نه ده کړې. کله چې لوی شوم د هغه سره لوبه کول مې یو لوی ارمان و، خو ورته ونه رسیدم. د دې تر مخه چې زه د هند لپاره لومړی لوبه وکړم، گواسکر 2 کلونه مخکې د کرکټ سره مخه وکړه. د ټنډولکر دویم ارمان مې دا دی چې ورته ونه رسیدم. هغه د ویسټ انډیزي وان ریچارډز پر وړاندې لوبېدل و. زه خوشبخته یم چې د هغه پر وړاندې مې یوازې یوه غیر رسمي لوبه وکړه، خو په رسمي لوبه کې تر اوسه ورسره نه یم مخامخ شوی. د سچن ټنډولکر ژوند او لوبي. ټنډولکر د 1993 میلادي کال د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د هندوستان په ممبئی ښار کې زیږېدلی. سچن ټنډولکر د 2012 میلادي کال د مارچ میاشتې په 18مه نیټه خپله وروستۍ ورځنۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړه او له هغه وروسته یې د یو ورځنیو لوبو سره مخه وکړه. ټنډولکر د ټیسټ سیالیو پیل د 1989 میلادي کال د نومبر په 15مه او د یو ورځنیو لوبو پیل بیا د 1989 میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 18مه نیټه وکړ. هغه د ټیسټ او یو ورځنیو دواړو فارمټونو پیل د سرسخت سیال هیواد پاکستان پر وړاندې کړی. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې دې تکړه لوبغاړي په خپله وروستۍ ټیسټ لوبه کې د 2014 میلادي کال د نومبر میاشتې په 14مه نیټه د ویسټ انډیز پر وړاندې او وروستۍ ورځنۍ لوبه یې بیا د 2012 میلادي کال د مارچ میاشتې په 18مه نیټه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړه. ټنډولکر په 11 کلنۍ کې د کرکټ لوبې پیل کړې او په 14 کلنۍ کې د هندوستان په لوبډله کې شامل شو. نوموړي 200 ټیسټ لوبې ترسره کړي چې 15,921 منډې پکې جوړې کړي او په یوه پاڼۍ یا توپوهنه کې 248 ناسوځېدلې منډې کړي دي. په ټیسټ لوبو کې یو 50 سلیزې وهلي او 68 پنځوسیزې لري. 463 یو ورځنۍ لوبې کړي چې 18,406 منډې پکې جوړې کړي دي او یوه لوبه کې 200 ناسوځېدلې منډې تر ټولو لوړې منډې دي. 100 وریځه لوبه یې کړې او 10 منډې یې پکې جوړې کړي دي. د په ټولو لوبو کې 100 سلیزې وهلي چې تر اوسه یوه لوبغاړی هم نه دي وهلي او نړۍ کې ریکارډ د په نوم دی. د 1994 نه تر 1999 میلادي کال پورې ښه په کش کې روان او نوموتی توپوهونکی یادېده. 2003 کال نړیوال 500 وریځ جام سیالیو کې په 11 لوبو کې 673 منډې جوړې کړي او د ټول ټورنمنټ د غوره توپوهونکي جایزه یې واخیسته. 1996 میلادي کال کې د هندوستاني لوبډلې لوبډلمشر شو، خو ډېر اغېزمن نه و. له لوبډلمشرۍ لرې شو او په 2000 کال کې یو ځل بیا لوبډلمشر شو چې مثبت اغېز یې کم او بیرته لرې شو او پر ځای ایم ایس ډوني لوبډلمشر شو. نوموړي 24 کاله نړیوال کرکټ وکړ او له لاسته راوړنو څخه ډک رول یې د هندوستان لپاره ولوباوه.